واخی عمر مې ټول په غم کې تیر شو خالقه خدایه خوشحالي به کله وینه دا شلغم دی یعنې شل غمونه دې وکړي او دا ډېرې فایدې لري والله ډېرې فایدې لري که نه پکړو بدو بتو باو باسم السلام علیکم ورحمت الله قدرمن لیدونکو لاره باندې تېرېدو مګر راځه د حاجي صاحب پوښتنه وکړو چې صاحب څنګ کې ولاړ دی صاحب څنګه یې ته ژوند زندګي ښه ده بالکل د الله فضل دی الله فضل دی د توتي کوم یو بي وړو الله پاک مو ودلوه توتي موږ په خدمات کې ښایو موږ ډېر د نفاف یو نو که کومې تو ملګري وي څوک چې توتي سره د موږ په هغه کې یا د بل مسلمان په هغه کې خیر خیرات صدقه کوي هغه د خالق پروردګار ټول داسې وځلوي لکه د اسمان کې ستوري نوره حاجي صاحب لاره باندې تېرېدو ما ویل راځه حاجي صاحب پوښتنه مو وکړه ژمی ده یخ ژمی ده روان ده پوښتنه یې مو وکړه خو مخکې چې موږ راتلو کومکونه مرستې مو راوړل دغه لور ته یو د مرستې د هېواد ته داسې مخې ته تو که دلته هلته یو دی صحیح دی دغه لور ته یو دی که نه بالکل دا به د هر چي نه ډاک و چې به ورکوي دلته هر شی ورکوي شړشم ورکوي تېرلې ورکوي ماڼۍ ورکوي هغه اندوانې ورکوي وړه ورکوي وړي ورکوي بدرنګ ورکوي پیاز خو اوس څه مونه غلط شول خو وړه ورکوي وړه ورکوي وریجې ورکوي وریجې ورکوي وړه ورکوي مالګه سوډا ورکوي مالګه ورکوي سوډا ورکوي یو چې کوم به تا نه و هېڅ کمال نه و څه چې و چې دا ځل چې بازار کې و هغه د حالات یې دا ځل چې موږ روغلو شلیار نه تېرېدو مشر صاحب پوښتنه یې وکړو چې ونه دا ځوک ته یې ولدو که نه دا خو تش پش دی دغه ځای اوس چې خو نشته هېڅ چا نشته دی نشته خالي میدان دی خالي میدان دی شګې ورکېږي هغه څه ورته ویلي چې خالي میدان دی سترګې چاته ووړوه ما ټاپک دې ورلې وه دا څه رقم ټاپک وه دا خو ته یود وي دا خو ته وکړه دا څه رقم ته خبره وه مو ډېرې وکړې پرون نه کولو که نه هو دا مې وایي هغه ته وکړله ما به مو چې غم یې ټول په غم کې تېر شو خالق خدای خوشحالي کوي واخی عمر مې ټول په غم کې تیر شو خالقه خدایه خوشحالي به کله وینه اوس که مونږ خوشحالي راغله خو په یو حال کې راغله خوشحالي به انشاءالله رسي دا ته وویل که نه دا خو خالي میدان دی خالي میدان دی هېڅ چا نشته وکړي ته داسې وکړه داسې راځه مشر صاحب ته به داسې رسې خو ته به دلته 2 منټه ودرېږي ته به چې کوې شو ته به مخ نه ډوي نه بیړوم بېلکل به نه ژمنه دی که نه شو ته به تر هغې پورې مخ نه ډوي چې تو غږ کړی چې مونږ غږ ته کړی نه وي ته به همداسې ودرېږي بالکل که مخ دې وړول بیا دې جرمه کوم جرمه کوم زه به ډبل کې جوړ کړې کسان چې دوی شی کوي صحیح دی صحیح دی الهی تک زما مل نشینو الهی زبل کوم غم خوار نه لرم الهی زبل کوم غم خوار نه لرم د کائنات ربا و می بخا ستل دربار بل دربار نه لرم پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتاب لالار نلرم هرا گڑی می پا گنا بنا دا نور لدی ژوند سرا کار نلرم خو حاجي صاحب تو شلغم یې که نه شلغم مو تر وړي دي بالکل مو ته قبول دي دا شل دي که دا شلغم دي یعنې شل غمونه دي وکړي او دا ډېرې فایدې لري والله ډېرې فایدې لري بالکل لري ښه هغه دې وکړه اوس ترڅه شیمه هم دې ولې در اوس چی دی؟ ویړي بل چی دی؟ لګون بل پتنګړ دغه ټینډه دا چی دی؟ جاره شین چای تور چای سوډا مالګه پیاز
شلغم تور پتنګړ وریجې وړه څنګه یې اوس اوس ډېر ښه یم اوس ډېر ښه اوس ډېر ښه یم خو اخر کې به دا ووایم چې خالق پروردګار مو ده یتو نه ونیسه یتو ملګرو څوک چې دا موږ سره هغه کوي بېلې دو ټولې د خالق پروردګار د زړه مقصدونه شرعي په راکړي په کورونو ملونو کې د خدای برکات پیدا کړي چې دوی موږ ته دغو خړو پړو ته دا موږ سپین ږیري ته موږ نه حق لري سپین ږیری موږ ته دومره درنده کسي نو دا بداله د الله پاک خپله ویل کې موږ حیوانات کم کوسو ځکه چې خپل ښه قدرمنو لیدونکو بابا موږ همداسې کول چې دی موږ خوشحاله کړو یو ځل موږ مخ پې واړو تر څو دا ستړی نه شي موږ سره کار ونه کړي او زموږ مقصد دغه مو هغې تر څنګ دی باید خوشحاله هم شي موږ غواړو چې د خوشحالي یو په دوه کړو دغه مرسته چې موږ سره چا کړې هغه یوه خورکۍ ده چې لندن کې اوسیږي هغه یوه خورکۍ ده لندن کې اوسیږي او ته ډېر په ګرون یې بار بار موږ ته وایي چې ویر شه پوښتنه یې وکړه دا مرسته هغه خورکۍ درڅه کوي صحیح دی ښه خورې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې تاسو چې کومه مرسته کړې وه بابا جان سره دغه دی ورته ورسېدله ټول مواد پکې شته یو شیم کمبود هم نشته پکې میاشتنی پاکیج ده دا خو یوه میاشت کېږي تو که نه میاشت دې کېږي بلکل کېږي میاشت کمبود خو نه وګرځي نه وګرځي نه ښه میاشتنی پاکیج دغه دی ورته پوره شولو دا د دې میاشت بسنه کوي بیا هم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې خورکۍ را دې اجرونه دې درکړي بابا جانه ته دې هم خوشحاله عمر دې ډېر شه بچا ته ښه دی اوسه اوس ښه دی بلکل د خدای فضل چې عملیات مو کړل سیخونه ورکړي اوس ښه دی ماشاءالله کاله لګوي نیم دی نو ښه دی شکر دی نیم دی چې خورېږي ښه دی چې خوري ته الحمدلله دا خدای سروسخات یې نوره نو اندازې خو د څه بس همدغه ځونې سروسخات کرون که دا خو سلامت لتوبې پرته بله لار نه لرم